والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله. دا قرآن کریم او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاداتنا معلومیږي چې د ځمکې په سر د انبیاء علیهم السلام نه وروسته بهترین انسانان اوچت انسانان د ډېر قیمتي اوچت اخلاق والا خلک چې دي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ملګري دي. د دې وجه نه صحیح حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي چې ان الله نظر فی قلوب العباد، الله عز وجل د انسانانو په دې زړونو کې وکاته، په دې ټول انسانانو کې چې کله وکتل نو زما دپاره زما ملګري صحابه کرام انتخاب کړه او هغه خاص کړه چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري شي. ځکه خلک ډېر قیمتي دي، ډېر اوچت. قرآن کریم کې الله عز وجل یو خبره کړې ده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اے د رسول الله ملګرو که دې خلکو د چې ایمان راوړو چې کوم ایمان تاسو راوړی دی دا د سمې لار والا دی، او که دې خلکو ستاسو نه خلاف په بل طرف باندې په بله طریقه باندې ایمان راوړو دا خلک ګمراهان دي. هسه کې دې آیات کې سوچ کوئ چې الله عز وجل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو ایمان زمونږ د ایمان لپاره ضابطه جوړه کړه، قانون، ترازو، خپل ایمان خپل اخلاق دا به موږ د رسول الله د ملګرو په اخلاقو باندې تلو، که د هغې سره چېرته برابر وبه او که برابر نه و نو هېڅ څه بیا به رد کېږي او الله به بیا نه مني. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې څومره د کمال ښکلي صفتونه په انسانیت کې قرآن او سنت ذکر کړي دي، نو په ټولو کې د ټولو نه مخکې اولنی مصداق، اولنی نمونه چې ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دي. صحیح ایماندار، صحیح مجاهدین، صحیح تقوادار، صحیح صابرین. قرآن او سنت کې سوچ کوه د انسانانو د کمال چې کوم صفات یې ځان له په یو کتابچه کې لیکه، او سوچ کوه چې زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري اولني خلک ودرې دي. دې مصداق و. د دې وجه نه سلفونو دا خبره نقل ده چې په کوم یو مجلس کې د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د ملګرو تذکره ونی شي د صحابه و، زموږ د دین د مشرانو داسې مجلس کې به رب العالمین چېرته خیر هم کېدی دی. ډېر مجلسونه خلک په دې دنیا کې برابري، د صحابه تذکره پکې نه کېږي، د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي او د معاویه رضی الله عنهم. دا مجلس به آخر له ورسېږي خو لیکن خیر به پکې نه وي، ځکه دې خلکو موږ سره احسانونه کړي دي او پکار ده چې په هر مجلس کې دې تذکرې موږ وکړو. ډېر په تکلیف، ډېر په مشقت باندې او ډېر په کړاوونو باندې دقه د حجاز د ځمکې نه د قرآن او سنت تعلیم او د قرآن او سنت درس او تدریس او د قرآن او سنت ارشادات زموږ د دې کورونو پورې راورسول. دا بیا ځان له خبره ده چې څنګه یې رارسولي دي. غزوه د ذات الرقاع یو غزا وه، یہ تسمیر ډېرې وجې محدثین ذکر کوي، خو یو وجه پکې دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو
دومره سخته غذا وکړه تر دې پورې چې دا تیږې تېرې وي د دوی نوکان پکې پرېواته د پونې ټوټې تاو کړې خو موږ له اسلام راورسوو دا هسې په خوله باندې موږ وایو چې کله زموږ دا نوک وټکېږي بیا موږ له پته لګي موږ له بیا معلومات کېږي چې دا څومره زور غواړي او څومره نه غواړي د دې وجه نه سورې حشر کې الله عز وجل فرمایي چې کله انسان د دې صحابو سره مینه کوي بس دکې ایمان دی امام بخاري صاحب فرمایي چې کله د دې صحابو سره څوک مینه کوي دکې ایمان دی امام قرطبي رحمه الله د امام المدینه امام مالک هغه نه ډېره قیمتي خبره نقل کړې ده وی چې کله په انسان باندې شپه تېره شوه او سبا ورباندې راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ملګري په دې کې د یو ملګري سره د چا په زړه کې د ذرې په اندازه باندې بغض راغی کینه راغله او رانې راغی وی دا سړی کافر دی او مالپې کې ورته برخه نشته څومره ناشکره سړی احسان فراموش چې دې خلکو د خپل سرونه او د خپل عزتونه او د خپل وینې دا ټولې د دین نه قربان کړي او موږ له دا دین راورسوو او موږ دې بیا د هغوی په باره کې نعوذ بالله من ذلک داسې عقیده ولرو چې ابوبکر کې دغه خیانت دی او په عمر کې دا خیانت دی او په معاویه کې دا خیانت دی او په بل کې دا خیانت دی په بل کې دا نو په دې خبره باندې به ستا ایمان ختمیږي او بې ایمانه به هغې دنیا له سړی بېځي څومره اوچته خبره ده اشرافو پرېږده شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم رحمه الله فرمایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو مشاجرات خپل مابین کې اختلافات د دې داسې مثال دی لکه څنګه چې د انسان په دې سترګه باندې د کارخ تکلیف راشي سړی چې څومره ګوته دې سترګې له ورنږدې کوي د لاس ورنږدې کوي او ګرئ هغومره د هغې کارخ زیاتېږي بیا چې ورنږدې کوي بیا زیاتېږي بیا چې ورنږدې کوي بیا زیاتېږي آخره نتیجه به دی چې د سترګو نه به دې اوبه بوځي او ایسته به ړوند شوې دومره به ووایو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ملګري چې دي د ابوبکر نه نیولې تر وحشي رضی الله عنه پورې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله د دې خلکو په باره کې دا ده چې دا ټول جنتي دي محمد ابن القرز د په باره کې مکمل اجماع را نقل کړی ده او د دې ټولو صحابه کرامو نه زموږ الله راضي دی او د دې خلکو سره چې کله سړی مینه ساتي په دې کې ایمان دی خو چې کله یو سړی د دوی سره دشمني کوي په دې انسان کې بېایماني ده بس دا حاصل خبره البداية والنهاية لابن كثير غيث الصحابة للشيخ عبد السلام رحمه الله العواصم من القواسم لابن العربي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية تاريخ الخلفاء جلال الدين السيوطي او تاريخ الإمام الطبري انسان چې کله د صحابو په باره کې ګوري نو دغه تاریخونه به ګوري شیعګانو روافضو دې کې ډېر غلط تاریخونه لیکلي دي او ډېرې غلطې خبرې کړي دي چې په هغې کې اکثره ساده مسلمانان ایسته ګډوډ شي چې لکه دوی دا جنګونه ولې کول دوی په دې منصبونو باندې دا دومره اختلافات او دومره قتلونه ولې کول خو کله چې دا په اسلامي او صحیح تاریخ باندې پوهوي الله عز وجل به د دماغ په دې خبره باندې اخلاص کړي یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مابین کې د ملګرو سره ناستو او دې ټولو له وکاته وایي ویلې سل کاله وروسته به دې کې یو ملګری هم پاتې نشي دا الله رخصتول چې په کومه طریقه رخصتول او څنګه رخصتول خو زموږ ستاسو نظري او عقیده به دی چې دا ټول جنتین دي او دا ټول د الله اولیاء دي او د ټولو نه الله راضي دي موږ له مناسب دا چې دې پرې مابین کې خبرې شروع کړو چې فلانې دا رقم در یو فلانې دا رقم او فلانې دا
د دې خطبې سره چې کومه مناسبه خبره ده د حسین رضی الله تعالی عنه شهادت او د عاشورا د روژې اهتمام د هغې نه مخکې مقدمتي فسیدنا و امامنا امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنه باندې اجمالي غوندې یو مقدمه کېښودل د دوی په سیرت خبره نه کوو چې معاویه څوک دی معاویه کومې لاسته راوړنې کړي دي او قرآن او سنت او د صحابو په مابین کې د معاویه کوم حیثیت او د دوی څومره فضایل دي او دا د کومې درجې انسان دی هغه ځان له خبره ده که کلونه کلونه او میاشتې میاشتې جمعې موږ په هغوی باندې خبره وکړو مشکل یو عالم په دې باندې کې کتاب لیکلی دی چې معاویه رضی الله عنه ما ولې د خپل موضوع هدف وګرځولو د خپل کتاب معاویه باندې ما ولې لیکل شروع کړو درې وجې هغه ذکر کړي دي اولنۍ وجه دا ده چې یو خو معاویه له هغه منقبتونه الله عز وجل ورکړي دي چې کوم قرآن او سنت عام صحابو له ثابت کړي دي الله رب العزت پکې معاویه له پوره برخه ورکړې ده دویمه وجه دا ده سیدنا و امامنا امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنه د دې خصوصي فضائل هم شته او هغه قرآن او سنت کې او صحابو په تاریخ کې درج کړي شوي دي او لیکل شوي دي سورې بنی اسرائیل کې د جنتیتوب تذکره چې الله به کوي ټول مناقب پرې د صرف دغه یو منقبت راواله سیدنا و امامنا امیرنا امیر المؤمنین معاویه رضی الله تعالی عنه خال المؤمنین هغه د ټولو مسلمانانو ماما دی زموږ استاد ماما دی هغه د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام یولس بیبیانې خدیجة الکبرى ام سلمہ ام حبیبہ حفصہ عائشہ سودا زینب صفیہ میمونہ ریحانہ جویریہ رضی اللہ عنہن په دوی کې زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي او د امت مسلمه مور ام المؤمنین ام حبیبه هغه د سیدنا و امامنا امیرنا معاویه رضی الله تعالی عنه خور ده نبی کریم علیه الصلاة والسلام د امت پلار دی د نبی کریم علیه السلام بیبي د امت مور ده نو معاویه رضی الله عنه چې هغه زموږ استاد ماما دی دا یو منقبت ورته بس دی نور اوږده تذکره پکې نه کوو چې دا رقم ته دی او دا او دا کاتب د وحی دی او د شي او دا رقم ته او هغه رقم ته او درېیمه وجه د کتاب والا دا خبرې ذکر کړې ده چې د معاویه په باره کې ما گفتگو ځکه وکړه چې معاویه زمونږ او د عامو صحابو مابین کې پرده ده پرده روافض شیعه د هغوی نه متاثر انسانان هغوی چې کله قلم راخلي اول ټک په معاویه باندې کوي که معاویه کې موږ اپلاک وکړو نو وروسته ټوله خبره جوړه ده او که معاویه کې موږ داسې یو قدم راوروسته شو نو زموږ نه دا نور صحابه بیا دا خلک ګډوډوي ټک ورباندې کوي د دوی د ګمراهۍ د وجې نه ګمراهان خلک دي ځکه د صحابو په باره کې داسې خبرې کوي د حسین رضی الله عنه د شهادت نه مخکې معاویه صاحب باندې تقریبا 25 اعتراضونه خلکو کړي دي خو یو دوی اعتراضات یو اعتراض په معاویه باندې دا دی چې حسن رضی الله عنه شهید کړی دی د حسین صاحب مشهور ورو لیکن جلال الدین سیوطی رحمه الله په تاریخ الخلفاء کې د دې خبرې په باره کې تفصیلی خبره ذکر کړې ده چې حسن د معاویه د خوا نه شهید شوی نه دی بلکې حسن چې دی هغه یو زنانه چې جعده نومېدله هغې ورته په ترکارۍ کې زهر ورکړه دومره اندازه کې په ده باندې اثر وکړي چې دا کلمې ټوټه ټوټه شو جګر یې ټوټه ټوټه شو او د ده نه په قضای حاجت کې بار تلو د هغه شهادت هم دې ذکر کوو چې ولې دا کار وکړي او څنګه وکړي
او هغه به په کومه طریقه باندې شهید کېږي او کوم وصیتونه کوي ځکه هره خبره ځان له اوږده ده. نو دا اعتراض په معاویه باندې غلط. معاویه دا شهید کړی نه دی بلکې دا جعدې په نامه یو زنانه وه هغې ورته زهر ورکړه. دویم اعتراض معاویه رضی الله عنه چې دی د په دې خپل ژوند کې یزید رضی الله تعالی عنه هغې ولیعهد وټاکلو او ولې د دا ولیعهد ټاکلو پرېکړې به وې چې کله معاویه وفات شوی وی صحابه کرام به د خپل مابین کې ناست وي یو کس به انتخاب کړی وی لکه څنګه چې دا مخکې خلکو ملګري انتخاب کړه چې هر څوک انتخاب کوو. دې څه ډېر متعدد جوابات دي. یو ورځ مغیره رضی الله عنه وخت راغی معاویه رضی الله عنه ورته سخت غوسه شو چې ولې دې ناوخته کې. مغیره رضی الله عنه ورته دا خبره وکړه چې د یزید په باره کې ما د خلکو نه بیعتونه اخیستله د دې وجې نه د خپل وخت نه لږ وروسته راغلم. نو دې خبرې له د معاویه صاحب توجه ور واوښته وې دا خو ډېر ښه کار کړی دی او تکړه شه چې ملګري دې له تیار کړي چې د یزید دپاره ته بیعتونه والې اوس ما د مرګ نه وروسته هغه به امیر المؤمنین شي. دلته هم سوال دی چې معاویه دا خبره ولې کوي؟ جواب دا دی چې دوی مشوره ورکړله دې مغیره رضی الله عنه مشوره ورکول څه نقصان نه وي. زه هم په خپل یو شي کې نظر ښکاره کولی شم ته یې هم ښکاره کړه او بل دې هم ښکاره کړي او بل دې هم ښکاره کړي. دویمه اساسي وجه دا ده چې انتقال د خلافت د بني امیه نه د نورو خلکو له دا ډېر غټ زور غواړي. اسانه خبره نه وه چې د بني امیه نه د دې خلافت انتقال وشي د نورو قومونو له. نو دې وجې نه دې وخت کې امیر معاویه یزید رضی الله تعالی عنه انتخاب کې چې وروسته د امت له پریشانۍ او جنجالونو به جوړ نه شي او دا خبرې عبدالله ابن عمر له په یو مجلس کې کړې وه. ابن عمر له وویلې چې ابن عمر زه د خپل قوم بني امیه د خپل مرګ نه وروسته داسې بې امیر نشم پرېښودلی چې دا د ګډو بزو غوندې یو څوک چې پرې ډانګ دي او کوم طرف یې روان دي لکه د بعضې قومونو مشران نشته څوک چې ډانګ پې کوم طرف باندې ږدي هغه طرف باندې ځغلېږي. زه د خپل قوم په باره کې داسې فیصله نشم کولی بلکې خامخا یو څوک دوی له ټاکم او هغه مې چې هر څوک وټاکلو معنا یزید ورته اشاره کړو. او بله وجه دا ده چې د بچی دی طبعا سړی غواړي چې د بچي دپاره ښه شی انتخاب کړي مشري او چې اهل هم وي. وروسته به انشاءالله د یزید په باره کې خبره ذکر کړو چې هغه ډېر اوچت استعدادونه لرل. خبره شروع شوه د بیعتونو تذکرې کېدلې شامیان راغله هغوی بیعتونه وکړل مصریان راغله هغوی بیعتونه وکړل. معاویه رضی الله عنه په دې کې دلچسپي نوره پیدا شوه نو اوس یې عامو خلکو له خبره راویسته. عبدالله ابن عمر له ویل چې بیعت ورسره وکړه. هغه ورته وویلې چې زه به درسره بیعت وکړم خو لیکن بشرط چې نور ملګري کوي زه هم دې له تیارېږم او چې نور یې نه کوي زه هم دې له تیار نه یم. حسین رضی الله عنه ویل ته هم ورسره بیعت وکړه. هغه ویلې چې لږ زره وقفه پکې ما له راکړه. عبدالله ابن زبیر له ویل چې ته مو سره بیعت وکړه خو ابن زبیر صاحب په دې وخت کې حرکت شروع کړي. مروان یو 30 کسان تکړه وسلوال د ده پسې ور ولېږل چې دا ایثار کړي او د یزید سره دا بیعت وکړي. وجه دا ده چې دا مشهور سړی دی او چې مشهور سړي کله د ده سره بیعت وکړي بیا دا کشران هم بیعت کوي ځکه زموږ مشر ورسره بیعت کړی موږ یې ورسره کوو. د مکې په طرف باندې خپل قدم شروع کړي. مروان دا 30 کسان چې ور ولېږل خو په دې لاره کې عبدالله ابن زبیر ډېر سیاسي سړی و وړاندې وروسته شولو ځان یې ورک کړي. عبدالرحمن چې د ابوبکر بچی و هغه له چا خبره وکړه چې څومره ښکلی کار هم وکړي لکه د عمر او د ابوبکر غوندې په ژوند کې بیعتونه واخیسته. نو عبدالرحمن ابن ابوبکر په دې وخت کې ډېر انتهایي سخت غوسه شو. وی دې کې چېرته معاویه د ابوبکر او د عمر غوندې کار کړی دی بلکې دا خو د قیصر او د رومیانو غوندې کار دی. سړی ژوندی دی او د بل دپاره بیعت شروع شي.
ابوبکر عمر خو هیڅ چېرته هم داسې کار نه وکړی لکه څنګه چې دا خبره تاسو کوئ. دا غلطه ده. مروان په دې مجلس کې ناست و، هغه داسې اراده وکړله چې زه عبدالرحمن ابن ابي بکر دا دستګیر کړم او ونیسم او دغه شان زندان کې واچوم. عبدالرحمن چې دغه د ابوبکر رضی الله عنه بچی دی او د عایشې رضی الله عنها ورور دی، هغه چې کله د په دې حرکت باندې پوه شو نو ایسته قدم واخیست او لړو د عایشې رضی الله عنها کوټې ته ځان ورساوه. د ام المؤمنین کور له د ام المؤمنین په دې کور باندې بیا چا ګزار مزار هم نشو کولی ځکه اوچته ښځه وه. نو مروان وویلې د سورې احقاف هغه آیتونه یې تشریح کړه چې یو بچی به د مور او پلار نه باغي شي او مور او پلار له به دا خبره کوي چې قیامت کې او بیا د قیامت کې راوچتېدل دي، دا عقل نه مني، دا هسې خبرې دي. ویلې دي مصداق عبدالرحمن دی. عایشې ورته ویلې رضی الله تعالی عنها چې دا خبره یې ډېره غلطه وکړه چې د دې مصداق عبدالرحمن دی، بلکې موږ زموږ مصداق چې دی هغه سورې نور دی، موږ د سورې نور مصداق یو او زموږ برأت پکې الله عز وجل کړی دی. بیا عبدالرحمن صاحب د دې مصداق دی، مصداق دا یو ځان له خبره ده. وایي دغه آیتونه د هغه باره کې نازل دي او که نه دي نازل، که نازل مې خو توبه یې ایستلې ده، ایمان راوړی دی او صحابي دی. هغوی ته لاړل. په یو وخت د اوقاتو کې معاویه د عبدالله بن زبیر سره مخامخ شو، ورته ویل چې اشنا بیعت ورسره وکړه د یزید سره. هغه وایي کاکا بیعت ژوندي سره نشي کېدی، چې پلار یې ژوندی وي ده سره موږ بیعتونه وکړو، که بیا ډېر دومره لیوال یو مینه دې ورسره یي ته وروسته شه یزید را مخې لکه موږ ورسره بیعت وکړو. همدغه خبره ورته حسین رضی الله تعالی عنه هم وکړه. خو پېښه دا چې معاویه صاحب لاړو شام له، محرم کې د هغه وفات راغی. بعضې ملګرو سره بیعتونه وکړو، بعضې ملګرو ونه کړه. چا چې ونه کړه د هغو خپل اجتهادي مسله وه چې نه یې کوو، ولې نه کوو؟ ځکه دا دلیل ویلې. د یزید په باره کې بعضې خلک ډېر غلطې عقیدې ساتي، نعوذ بالله من ذلک. وی یزید چې دی د فرعون نه ډېر اوچت کافر دی. او زموږ استاسو پښتانه، زموږ استاسو د ټولنې بعضې شاعران هغه چې کله یزید خلکو له معرفي کوي، یزید تمثیلوي، نو په داسې اندازه باندې تمثیلوي چې نعوذ بالله من ذلک دا یو غټ ظالم دی، یو غټ دیکتاتور و، یو غټ قاتل و، یو غټ وران سړی و. د دې وجې نه یزید دا رقم او یزید دا رقم او یزید دا رقم، داسې نه ده. د یزید اسم کنیه چې د محدثین دا خبره ذکر کوي، امام ابن کثیر، ابو خالد، یزید ابن معاویه، ابن حرب، ابن مرہ، ابن امیہ، ابن عبد الشمس، ابن عبد مناف، ابن قسی، ابن کلاب، چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان باندې دا مورګډېږي. هلته ورځي یزید په دا خبره مې ذکر کوله، بلکې مخکې د حدیث د بخاري کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما په امت کې څه مجاهدین دي په دې تختونو باندې ناست دي، ته به داسې ګمان کوي لکه بادشاهان په دې کښتیو ناست دي، او د دریاب نه پورې وځي د جګړې او د جهاد په نیت، او ټول جنتین دي او ټول نه الله راضي دي. نو دغه تشکیل د معاویه رضی الله عنه په دې وخت کې وشو، او د جنگ قمندان په هغې وخت کې یزید ابن معاویه و، او د جنگ د بل طرف قمندان په هغې وخت کې قیس ابن ضحاک رضی الله تعالی عنه. نو ګوره جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته څه ویلي؟ وی په کښتو کې ناست دي لکه څنګه چې بادشاهان په تختونو باندې ناست دي، آزاد خلک دي، یقیني د ځمکې په سر باندې اصیل او آزاد خلک، هغه صرف او صرف او فقط مجاهدین انسانان دي. او پیغمبر د هغوی د جنت بشارت ورکړي. او په دې وخت کې د جنګ قمندان چې دی هغه یزید بن معاویه او قیس ابن ضحاک، نو چې کوم وخت کې پیغمبر د هغه په باره کې د جنتي فیصله کوي، ته څنګه دا خبره کوي نعوذ بالله من ذلک چې یزید کافر دی؟ بخاري کې روایت دی وی كنا بأرض الروم وعلينا یزید، موږ یو جګړې له راوړو د رومیانو انګریزانو علاقې له،
او په دې وخت کې زمونږ د جنګ قومندان شو هغه یزید ابن معاویه و. یزید داسې انسان و ملازم سنت محمد صلی الله علیه وسلم، د سنت پابند انسان. یزید داسې انسان و چې مونځ دې قضا شوی و. یزید داسې انسان و چې هغه د وعدې پابند انسان و. یزید داسې انسان و چې په مسلمانانو کې په امیر المؤمنین لقب باندې هدایت کړی شوی دی. یزید داسې انسان و چې د عبدالله بن عباس اکرام یې کو. یزید داسې انسان و چې محمد بن الحنفیه ته متاثره و. قیمتي خلک و ده. عبدالله ابن زبیر ته چې کله شام له ورغله د عبدالله ابن ابي مطیع په دې کور کې ورسره کېناسته، 2000 کسان ورسره بیعت وکړي. لیکن ابن زبیر ورته ویلي چې یزیده زمونږ بیعت ګوره ستا سره چې دی هغه بشرط دی، که ستا نه چېرته قوي او بل سړی پیدا شو بیا به د هغه سره زمونږ بیعت وي، او که نه ستا سره زمونږ بیعت راغی. چې صحیح ده. تقریبا په 15مه صدۍ کې دا بادشاه شو، په 4 شپېته کې بیا د ده وفات راغلی دی. مصر کې د حرام په علاقه کې د یو مرض د وجې نه او ملګرو له به داسې خبره کوله چې کله یو سړی نه جوړ شي او بیا جوړ شي، پکار دی انسان له دا ده چې دا د رب العالمین بندګي په ډېره اوچته معنا باندې بیا وکړي. نو یزید امیر المؤمنین دی، یزید جنتی دی. د یزید سره دشمني کول دا د بېمانه انسانانو کار دی او د سنت پابند انسان دی یزید. نورو پکې ډېر امتیازات کمالات خو موږ شمونیه خروار د وخت د قلت په خاطر باندې د حسین رضی الله د شهادت خواله ورزو. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د په وخت کې دا دوه لوی واقعې راغلي، یو د حسین شهادت او بل د حرې واقعه او بغاوت. لیکن موږ د دې دوه واقعو د وجې نه یزید رضی الله تعالی عنه چېرته کافر کوو نه. وجه دا چې دا کار په خپله یزید کړی نه دی، بلکې د هغه فوجیانو دا کار وکړي. حسین رضی الله ملګري راجمع کړه. یو روایت کې راځي چې 80 کسان د خپل خاندان راواخیسته، بل روایت کې راځي چې 140 کسان د خپل خاندان راواخیسته، بل روایت کې راځي چې 240 کسان د خپل خاندان راواخیسته، ملګري راواخیسته. لیکن تطبیق دا دی چې 20 کسان د خپل خاندان نه وو، دا نور ملګري د مختلفو علاقو نه وو. وی موږ زه کوفې له کوفې والا موږ له خطونه رالېږلي دي روافظو شیعو چې راځه دلته به ته امیر شي. عبدالله ابن عباس د یزید رضی الله مخې له ودرېدو ویل چې مه ځه. عبدالله ابن عمر مخې له ودرېدو چې نه به ځې. ابو عقید اللیثي مخې له ودرېدو چې نه به ځې. عبدالله ابن جعفر مخې له ودرېدو چې نه به ځې. دا ډېر بېایمانه خلک دي، وران خلک دي. هسې نه چې تا د دې ځای نه بوځي او هغې ځای کې د شهید کې بیا موږ څه کوو. وروسته به راشي ابن عباس رضی الله عنه دا چې کله حرکت کوي د ده د اوښې مخې له څملاستو چې ته ګوره دې ځای نه حرکت مه کوه او مه ځه. دا خلک ډېر بې ایمان او بې وفا خلک دي، وژني دي. ویې مړه ما پسې 1.5 خطونه رالېږلي چېرته ما وژني. بیا ویې که زه دا بچي د خپل خاندان ځان سره بوځمه، خو بېکه دا چې ده تکل شروع کړې د تګ. ابن عباس صاحب ورته ویل چې اشنا ذوالحجه ده، اول دا حج وکړه بیا که ځې حرکت وکړه، خو ده ویل چې ما باندې تبدیل او ځان رسو مې راخله. زه غوښتی یم د خلافت دپاره. په دې وخت کې مدینه کې، مکه کې، بصره او کوفه کې جدا جدا والیان وو. د مکې یو والي و چې هغه له ویل حارث ابن حرب، د مدینې منورې یو والي و عقبه ابن عامره، ولید ابن عقبه، او د دې کوفي یو والي و نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه، او د بصري والي شو عبید الله ابن زیاد. مروان په دې وخت کې یو خط ولېږلو یزید له چې دا زموږ د مدینې کوم والي دی ولید ابن عقبه، دا د چې څه سپه سړی دی، بزرګ انسان دی، منځونه کوي او تسبیح ورسره دی او جنمازونه دي. داسې یو سړی موږ له راولېږه چې ده په دې حکومت کې څوک وړاندې کوي چې د مخې نه ونه سر الوزوي. یو فعال سړی